السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د لرو بر ګرانو پښتنو ورونو بچو خویندلونو، زه محمد یوسف بنیرس تاسو په خدمت کې حاضر یم. نن درته د غنی خان په یو داسې کلام باندې خبرې کول غواړم، کوم کلام چې د غنی خان د لټون په کتاب کې په 15مه پاڼه باندې رقم شوی دی او سرنامه یې ده سوالیه نښه. خو دا سوالیه نښه غنی خان د چا په باره کې راښکلې ده، نو لرې به نه ځو، بلکې دا نښه سوالیه نښه چې دا غنی خان د خپل ذات یعنی د خپل ځان متعلق راښکلې ده چې غنی خان څوک دی او خلق یې څه نه ګڼي. زما عزتمندو راځئ چې وړاندې دا نظم اورو او بیا پرې خبرې وکړو. غنی خان وایي یو وایي خرچوکی دی، غني بل وایي هوښیار دی، یو وایي ښه ستار دی، بل وایي تش د سیمو تار دی. چڼې وایي وابي دی قصې مونږ پسې هر ځای کې کوي او داسې حرامي دی چې کنزل په عربۍ کې کوي. اوس ډاکو مرګوشم خانه دا پکې لا نوې شوه، شپه جوړه پخه شوه، پورته چغه د بګوې شوه. دا د اشنغر هره کوڅه قصه خانه ده، هر ځای کې جنډه د هر چا خپله ترانه ده. او دلته نه رښتیا شته نه دروغ، یو بل نصاب دی، هر چا سره موټي کې خپل سوال او خپل جواب دی. دې کې ښه ښکاره زما د سفر لارې دي او دی زما خبرې که کمقلې که هوښیارې دي. زه په هر سوال کې پټ ښکاره، په هر جواب کې زه خو ښه ښکاره درته ولاړ یم دې کتاب کې. او شولې که ډډم یم د قسمت خپل لوګری یم، زه ساده پښتون یم څه خان اشنغری یم. زما عزتمندو غني خان کلام کړی دی، نو داسې کلام چا نه دی کړی. په یو داسې طبقه باندې گزار کول، گزار نه بلکې هغوی ته لار ښودل. د چا د داسې د کمې طبقې چې د جدي پشتي دا رای خپله قایم کړې ده چې کو په صراط مستقیم باندې یو نو موږ یو، زموږ نه علاوه دا خلق بالکل گمراه دي. دغه طبقه د مولانو ده، دغه طبقه د سیاستدارانو ده، د خانانو ده، د معاشرې د هغې خلقو ده چاته چې په معاشره کې یو لوړ مقام حاصل دی. غني خان دغې خلقو ته د دوی دا کمی ښي او بیا ورته لاره سیده کوي. نو هر کله چې کله یو حق پرست راځي او هغه د معاشرې دغه کردارونه سمول غواړي، نو دغه کردارونه بیا د په مخالفت کې اوازونه اوچتېږي. تاسو کو ګورئ یو پیغمبر هم هغه په معاشره کې داسې نه دی پاتې شوی چې ټول چاپېرچل به د هغه مخالفت نه کړی. په پیغمبرانو باندې ډېر لږ خلق ایمان راوړي او د دنیا هر غاصب، هر ډاکو، قاتل او هر کردار د هغه مخالفت ته تیار ولاړ وي. دا ولې چې پیغمبر د دغه کردارونو اصلاح کول غواړي او دغه کردارونه د هغوی اصلاح چې ده هغوی د خپله اصلاح د خپلو مفاداتو برعکس ګڼي. نو ځکه بیا دی د پیغمبرانو خلاف شي. لکه تاسو د بني اسرائیلو تاریخ وګورئ، نو د بني اسرائیلو علما د پیغمبرانو د بني اسرائیلو د پیغمبرانو مخالفین څوک وو، جاني دشمنان څوک وو؟ هغه څوک وو؟ هغه د بني اسرائیلو خپل مولانو. 4,000 پیغمبران د بني اسرائیلو مولانو وجلی دي. په بني اسرائیلو کې 40,000 مولا دغه پیغمبران الله را لېږلي او 4,000 پکې مولانو وجلی، تر دې چې عیسی علیه السلام هم شهید کو، خو هغه ته الله سبحانه وتعالی بر اسمان ته وخېږه. دا ولې؟ ځکه چې دا خلق ځان د اصلاح محتاج نه ګڼي، وایي چې یاره موږ بس په اصلاح باندې موږ یو. نو څوک چې حق پرست راشي او دې ته لار سیده کوي، نو بیا دې د هغې سړي لاس پرې کوي او سر ترې غوڅوي. نو خبرې کول خو لا لویه خبره ده. نو غني خان وایي چې یو وایي خرچوکی دی غني، بل وایي هوښیار دی، یو وایي ښه ستار دی، بل وایي تش د سیمو تار دی. غني خان چې کلام شروع کړی دی، غني خان چې په عملي میدان کې قدم کېښودو، نو 2 رایې قایمې شوې. یو ډله د هغو رای دا ده چې هغوی چې دا بیوقوفه دی. خرچوکی څه ته وایي؟ خر د خر
خر څه شي بېوقوفه ځناور دی که نه چې بې عقله یې ورته وایي. نو یوه ډله وایي دا بې عقله دی مړه، او بله ډله وایي چې نه دا هوښیار دی. خو دا چې هوښیار ورته وایي دا ډله به ډېره کمه وي، او دا چې بېوقوف ورته چا ویلی بې عقله ورته چا ویلی دا ډېره مؤثره او غټه ډله ده. د دې مرستیال ډېر څه وایي. یو وایي ښه ستار دی، بل وایي تش د سیمو تار دی. یوه ډله چې هغه د غني خان د خبرو ته وګوري، کردار او گفتار ته وګوري، نو هغوی یاره دا خو ډېر ستار څه د اواز خوږ وي، د زړونو له یو بلنه ورکوي د دا ساز. نو د غني خان بلنه چې د کومو خلکو د زړونو تارونو له بلنه ورکي، نو هغه ویل دا خو ډېر خوږ سړی دی، ډېر ښه انسان دی. بل وایي نه مړه دا تش د سیمو تار دی. د سیمو تار سي په د رباب باندې هم د اوسپنې د سیمو تار لګېدلی که نه، نو هغه چې په ستار ولګي ښه ستار شي نو ښکلی ساز را پرېږدي. نو چا چې پېژندلی نو هغه وایي نه دا خو هغه ساز دی چې دا چېرته غږېدلی هم نه دی، دا د اورېدو قابل دی. بل وایي دا تش د سیمو تار دی، پرېږده واسې ټنګېږي. یعنې د ده د خبرو څه مقصد نشته. زه ګورم دا بعضې مولان، یو مولا دی زما په خیال د جماعت اسلامي دی، هغه چې خوله سپړي نو د غني خان پسې سپړي، او دا وایي چې ته جنت نه منې او ته حوري نه منې او ته دا نه منې ته هغه نه منې. نو د الله دوست وړاندې خو غني خان ولوله، او بیا ته په غني خان باندې هله رد کوه چې ته خپل کردار هم د غني خان په شان کې، او تاسو یقین وکئ کو زمونږ مشرانو او موږ په خپل عمل د غني خان مطابق کو که نه، نو دا ټوله معاشره به پاک شي. چې یو انسان د خپل زوی هغه قاتل به ورته ووایي که نه چې قاتل معاف کوي، نو دا څنګه انسان دی؟ چې یو انسان تخت له الله ته ورکوي. دا موسی علیه السلام، تاسو ته یو خبره کوم، موسی علیه السلام دا 8 کالو فرعون هغه اډاپټ کړی و، زوی ورته ویلی و، نو د ځان سره به تخت له بوتلو که نه، چې کله په تخت باندې کېناستو دا فرعون، نو دی به هم ځان سره کېناستو. یو ځل موسی علیه السلام د فرعون بوتلو ځان سره، او په تخت چې دی دا فرعون کېناستو، ډېر په مینه په احترام باندې موسی علیه السلام ځان سره کېنو. موسی علیه السلام ورسره هم کېناستو، نو دا فرعون چې کېناستو نو د هغه کفري کلمې شروع کړې. فرعون موسی علیه السلام له غصه ورله. 8 کالو خو پیغمبر د الله ولی و، هر پیغمبر د نبوت نه مخکې د الله ولی وي. دی راکوز شو او د تخت خپله یې لته ورکړله. د هغې سره څه چل وشو، هغه د تخت چې دی هغه خپه یې ماته شوله، او فرعون د تخت نه ښکته راړتاو شو. په هغې راړتاوېدو سره د فرعون پوزه ماته شوه، د پوزې نه وینه راوتل شروع شو. موسی علیه السلام منډې کړې د فرعون ښځې له، اسیې بیبي له، چونکې هغې ورته زوی ویلی و. بس په دې کې فرعون پوزه نیولې ده، ورغی په ښځه باندې، ورته وی چې تا ته ما نه وي چې دا زما هغه دښمن دی، زه یې وژنمه. ښځې ورته وی دا څه چل دی، ولې خیر خو دی چې ګوره د نن د خلکو د مخې ما سره څه چل ونه کړو، تخت له لته ورکړه، د هغې خپه ماته شوه، زما پوزه دغه شوله ماته شوه، زه دی نه پرېږدم، وژنم یې، دا زما دښمن دی. ښځې ورته وی د خدای دوسته، وی دا خو ماشومان دي، دی په څه پوهېږي چې دا زموږ دښمنان دي. دا د چې کومه نن کومه نخره وکړه، کومه ادا یې وکړله، دا چې سبا زلمی شي، لوی شي، نو دا ناز و نخرې به ستا په دښمنانو کوي، نو ستا دښمنان به ستا نه یریږي. بیا زما عزتمندو په دغه وخت کې فرعون له ډوډۍ تیاره شوله، او دسترخوان ولګېدو یا ټیبل هر څه چې و. فرعون له یو بیزه چې ده که نه، د بیزې بچی، هغه روغ په تنور کې سور شوی و، او د فرعون مخې ته کېناستو. فرعون چې دی موسی علیه السلام د ځان سره کېنو، نو فرعون چې کله د ډوډۍ له د بیزې له لاس وروړو د خوراک دپاره، نو موسی علیه السلام دغې بیزې د بچي ته وی قم باذن الله، پاسه د الله په حکم. نو هغه ژوندی شو، او د الله په حکم باندې دغې د بیزې د مړ بچي ټوپونه شروع کړو. فرعون ویرېدو، او د هغې نه پس بیا موسی علیه السلام چېړلی نه دی. داسې ډېر واقعي دي، انشاءالله تاسو ته به کله کله کوم.
نو دا د پیغمبر څومره معجزې دغه سره څومره دغه سره د الله مدد وي نو چې کم انسان د معاشرې اصلاح کول غواړي خلق دغه متعلق دوه ډلې شي. یو وایي چې ښه انسان دی ښه سړی دی او دا د تقلید لایق ته چې موږ د تقلید وکړو. بل وایي دا هیڅ هم نه دی. دا څوک چې وایي هیڅ هم نه دی دا څوک دي؟ دا هغه ډله ده دا فرعوني ډله ده او دا باطل او طاغوتي ډله ده. چڼې وایي وابي دی قصې موږ پسې هر ځای کې کوي او داسې حرامي دی چې کنزل په عربۍ کې کوي. اوس چڼې څه وایي مولان او د مدرسو کې چې دي هغه هم غني خان اوري که نه. تاسو ته ما وایي چې جماعت اسلامي دغه یو مولا دی خدای خبر چې د کومې علاقې دی په سرې ټوپۍ او په منبر ناستې خبرې کوي. نو دغه مې دا وي چې یاره دغه هر چې څوک هم په غني خان باندې تنقید کوي نو د خپل عمل د غني خان مطابق کوي نو بیا به د زمانې ولی وي. چڼې وایي چې دا وهابي دی. وهابي زموږ په دې معاشره کې پخوا چې دی که نه د میندو چې به بچو ته څه کوي زه وهابي ورک شه. وهابي دا یو کږلې غونته کې لفظ و او دا وهابي دا د وهابي نه وتی دی چې دا ماشي دي د وهابي نه وتی دی. او وهابي چاته وایي عبدالوهاب نجدي ته وایي څوک چې د سعودي یو غټ مولا دی او دغه په نوم باندې دا فرقه خوره شوې ده وهابیت لکه غیر مقلدین چې ورته وایي. نو چڼې ورته وایي چې دا وهابي دی زمونږ پسې هر ځای خبرې کوي. نو د خدای دوست ستا پسې کمې خبرې کوي څه خبرې کوي نو ځان وتله په ځای د دې چې ته غني خان په ګټو ولې نو ځان وتله چې زه دا خبرې زما پسې ولې کوي. او داسې حرامي دی چې کنزل په عربۍ کې کوي. غني خان لوی عالم و چې انسان غني خان کنزل نه دی کړی خو داسې خبره که نه مبالغه ده. نو غني خان عالم دی. غني خان چې رد کړی دی د مولا نو د علم په بنیاد کړی دی او غني خان کو لار ښوولې د مولا ته نو د علم په بنیاد او د علم په رڼا کې ښوولې ده جاهله نو. اوس ډاکو مرګوشم خانه دا پکې لا نوې شوه او شپه جوړه پخه شوه پورته چغه د بګوې شوه او سیاسي مخالفین او څه دغه هغه څه وایي هغه وایي چې یاره دا خو ډاکو دی. غني خان وایي چې دا خبره پکې لا نوې جوړه شوه او شپه جوړه پخه شوه پورته چغه د بګوې شوه. بګه وه چې کله شپه پخه شي نو دا چغه پورته کوي. د بګوې چغه چې دا هغه چې شپه پخه شي نو دا چغې کوي. زما د غني خان خلاف چې څوک اواز کوي د مثال د بګوې دی او د په تیاره کې خوشحاله وي. مقصد دا دی چې دا سړی په تیاره کې خوشحاله دی او د نه غواړي چې یاره قام او اولس دې ته د رڼا نصیب شي نو ځکه دی چغې کوي. د غني خان خلاف چې چا خبره کړې ده نو دا د تیرو رهبران دي دې تیارې خورئ. ځکه چې د غني خان پیغام چې دی هغه د الله سره د مینې او د الله سره براه راست تعلق د لرلو دی. دا د اشنغر هره کوڅه قصه خانه ده او هر ځای کې جنډه د هر چا خپله ترانه ده. د دې ماحول د دې دنیا مثال داسې د اشنغر دی او هر ځای چې دی هغه مثال د قصه خانه ده یعنی بازار دی او هر ځای کې جنډه د هر چا خپله ترانه ده. هر ځای یار هر سړی په خپله مشر دی او د هر چا خپله یو ترانه ده او نغمه ده. نو مقصد دا دی چې یاره د چا څوک څه اوري نه چې د غني خان د دومره لوی تعلیم د دومره لوی دعوت باندې چا ځان پوه نه کو خو قصه خانې بازار دی که هلته تجارت کیږي نو تجارت چې کیږي او د کاروباري ته وایي چې یاره په ناپ تول کې کمی مه کوه او یاره ملاوټ مه کوه او عیب چې دی ښایه نو خامخا ستا به دشمن کیږي. نو غني خان چې په چا باندې رد کړی دی نو هغه هم دقه چې یاره داسې مه کوئ. بیا غني خان وایي چې دلته نه رښتیا شته نه دروغ یو بل نصاب دی هر چا سره موټي کې خپل سوال او خپل جواب دی. دلته چې دی رښتیا او دروغ نشته دی. دلته نه رښتیا شته نه دروغ یو بل نصاب دی. دا داسې زمونږ معاشره ده چې دروغ او رښتیا نشته نه دروغ شته نه رښتیا شته. دې کې یو منځګړی نصاب دی او هغسې دي هر چا سره موټي کې خپل سوال او خپل جواب دی. بس څوک چې څه کوي
نو سوال هم دغه سره دی او څوک چې جواب هم نه غوښتلی جواب ته هم څوک نشي غوښتلی ځکه چې جواب هم دغه سره وي. تاسو کو هر چاله ورځئ د معاشرې هر کردار چې تاسو په سوال هم نشئ کولی او تاسو کو سوال وکئ جواب تم نشئ موندی دی په خپله سوال هم دی جواب هم دی. خو دا سوال او جواب به هغه انسان ویني چې د ده سره د الله والا سترګې دی د الله والا په سترګو باندې خلقو ته وګوري. مثال په طور باندې ظاهر بین مولا دی، سیاسي مولا دی، پیر صاحب دی، خان بابا دی، خان کاکا چې ورته وایي که نه یا خان لالا، یا غني خان د جمعدار پسې هم خبرې کړي، د پولیسو جمعدار پسې، د پټواري پسې هم خبرې کړي، هغه دوايانې چې نولي که نه په دې باغونو باندې میوو باندې هغه پسې هم یو ډېر اوږد نظم ولې تقریبا 15 پاڼې دی. نو دا چې څه دي که نه دا په خپل ژوند کې یعنې دي په خپل ذات کې سوالونه هم دي جوابونه هم دي. دې کې ښه ښکاره زما د سفر لارې دي او دې زما خبرې کو کمعقلې کو هوښیارې دي. غني خان هر کردار ته کتلی دي او بیا هر کردار باندې ځان په هر کردار ځان رسولی دی. د معاشرې چې څومره هم کردارونه دي غني خان هغې ته ښه په جوړ نظر کتلی دي، بیا یې په سمج کې راغلی دي چې دا څه دي. نو غني خان دغې کردارونو نه لاس اوچت کړی چې داسې کردار زه نشم ادا کولی. کو سیاسي لیډر دی نو غني خان سیاسي و خو د سیاسي لیډرانو په شان نو کو مولا دی نو غني خان عالم دی خو داسې مولا هم نه دی داسې عالم نه دی څنګه چې دا مولان دي. کو خان د خان کردار دی نو غني خان خان خو داسې خان هم نه ده کړی څنګه چې د معاشرې مروجه خانان دي. نو د غني خان ټول نظر چې دی هغه په هر کردار دی او کردار ته د الف نواله د یې پورې کتلی د ښکتې نواله د بره پورې کردار ته کتلی دي. بیا په هغې کې چې ورته کم نقصانونه ښکاره شوي دي دنیا او د آخرت نو د هغې وجې نه هغه کردار غني خان په خپل ژوند کې نه دی ادا کړی. نو څه وایي چې دې کې ښه ښکاره زما د سفر لارې دي او دې زما خبرې کو کمعقلې کې هوښیار دي. نو غني خان چې کله کردارونو ته وګوري نو پوه شي یاره د دې خلقو دا کردار مال ادا کول نه دي پکار. نو بیا څه وایي چې یاره دا زما د خبرې کو کمعقلې کې هوښیارې دي خو په دې کې زما دپاره زما د سفر یو لار ده او زما عزتمندو دا د غني خان د سفر نه ده. د غني خان سفر دا زمونږ د ټولو دپاره یو قافله ده. غني خان د الله والا د قافلې سرلښکر دی، امیر دی او دا د قیامته پورې دا قافله به چلیږي. الحمدلله اوس په کار روان دی او ډېر خلق الله والا جوړیږي. نو الحمدلله زما په دې کتونکو کې ډاکټران هم دي او پروفیسران هم دي، بیا د هرې شعبې سره ته پولیس هم دي، پولیس افسران هم دي، فوجان هم دي او خانان پکې هم دي، دغه رنګې بیوروکریټس پکې هم دي، صحافیان پکې هم دي. دا ټول کردارونه دي. نو چې کله دی په غني خان باندې پوه شي نو انشاءالله دا خلق به بیا خپل ځان سمی او د معاشرې نه په دې خلقو په وجه باندې د معاشرې نه نور خورېږي او د انسان سره بیا ظلم نه کېږي. زما په کتونکو کې ججان هم دي الحمدلله، یعنی جسټسان دي، ججان دي. نو دا خلق به بیا څه کوي؟ قومي اسمبلي ممبران هم دي، سینټران هم دي. نو هر کله چې دی ته د حق ته آواز ورسي او دی پې ځان پوه کړي نو انشاءالله چېرته به هم بیا دی ناولی کردار ادا نه کړي. نو غني خان ځکه دغه خبره کوي چې دې کې ښکاره زما د سفر لارې دي. دا زه چې څه وایم خلق دې ورته کنزل وایي، خلق دې ورته هر څه چې وایي، خو په دې کې زما د سفر زما سفر لارې دي او دې زما خبرې کو کمعقلې دا زما خبرې دي، دا کو کمعقلې دي او کو هوښیارې دي او په دې کې کمعقله خبره هم نشته، ټولې هوښیارې خبرې دي. زه په هر سوال کې پټ ښکاره په هر جواب کې زه خو ښکاره درته ولاړ یم دې کتاب کې. غني خان وایي چې یاره زما ژوند مثال دی، ښکاره کتاب دی او په هر سوال کې پټ یم. زه په هر سوال کې پټ ښکاره په هر جواب کې، په هر سوال کې پټ یم او په هر جواب کې ښکاره یم. د غني خان ټول ژوند راوالی، کو سیاسي ژوند دی، کو د غني خان خاني ده، کو د غني خان علم دی، کو د غني خان هر څه چې دي خاني ده، کو د نوابي ده،
کو د ده شاعري ده، د ده کلام دی، د ده ذاتي ژوند دی، د ده کو رشته ده، تاسو د ده نه ګیر چاپېره تاو شئ نو د کو په هر سوال کې پټ دی خو په هر جواب کې ښکاره هم دی چې غني خان څنګه انسان دی. د غني خان سره چې څوک هم پاتې شوي هغه د غني خان تعریف کوي. د دې وجه نه تعریف نه کوي چې هغه غني خان و، بلکې غني خان و د تعریف مستحق. نو ځکه غني خان وایي چې یاره ما کردارونه وپېژندل او دغه کردارونه ما ډډه وکړله، نو دا زما د ژوند لارې دي. زه چې سوی یم نو په هغې باندې چلیږم هم، په هغې باندې روان هم یم. زه هغه مولا نه یم، هغه شیخ نه یم چې څه وایم په هغې عمل نه کوم. غني خان چې څه وایي په هغې روان هم دی. نو ځکه وایي چې یاره دي زما خبرې کو کم عقلې کې هوښیارې دي او دې کې ښکاره زما د سفر لارې دي. دا پکې بیا وایي چې زه په هر سوال کې پټ ښکاره په هر جواب کې، او زه خو ښه ښکاره درته ولاړ یم دې کتاب کې. دا زما د ژوند چې کوم کتاب دی په دې کې زه ښکاره تاسو ته ولاړ یم، کو په هر حیثیت باندې یم، نو تاسو نه پټ نه یم. او غني خان اوس هم یو ښکاره کتاب دی، د هغه ژوند کوچنی لوستی لاړ دی ششنغر ته، اوس هم د هغه خاندان ژوندی دی. الله دې ورله عزتونه ورکړي، تاسو ته پته ولګي چې غني خان څوک و. او بیا وایي چې شولې که ډډم یم د قسمت خپل لوګری یم. زه ساده پښتون یم څه که خان اشنغری یم. شولې تاسو پیژنئ که نه، ډډم یو ګیا ده راخیږي په دې پټو کې، او پټی ډېر خرابی هم او دې زیلي، نو چې کوم پټي کې ډډم وشي هغه کې بیا فصل نه کېږي. نو غني خان وایي چې شولې که ډډم یم د قسمت خپل لوګری یم. زه کو شولې یم او که ډډم یم. که څوک زما نه فایده مومي، فایده نفع حاصلول غواړي، او که وایي چې نه دی بې فایدې انسان دی، خو زه ماته لکه چې کوم قسمت را رسېدلی زه خپل لوګری یم. زه په چا باندې یعنې حصار نه کوم. هر څه یعنې کو نفع ده او کو نقصان دی، د هغې نتیجه چې ده هغه ماته په خپله را رسي. زما د عمل نتیجه چې ده، مثال په توګه سیاسي لیډر دی، یو مولا دی، نو د عمل او د گفتار او د کردار هغه زهر چې دی هغه ټوله معاشره باندې اثر انداز کېږي. خو د غني خان الحمدلله دغه روح پکې نشته دی. او غني خان وایي چې یاره زما چې کوم ژوند دی، زما چې کوم عمل دی، د دې چې کوم سختۍ دی نو هغه ما ته را تر غاړې کېږي. یعنې دې زه په نقصان کې اچولی یم، بل څوک په نقصان کې نه دی اچولی. هر حق پرست چې دی نو د خپل حق پرستۍ هغه ریزلټ چې دی په خپله مومي. دا نه چې د ژوند هغه نتایج چې دی هغه په معاشره باندې اثر انداز کېږي. نه نه نه، د حق پرستی کوي. لکه پیغمبر چې دی، نو پیغمبر باندې سختي چې راځي نو اول خو د په ذات باندې سخت راځي که نه. د خپل حق پرستی هغه میوه ته مونږ نشو ویلی، هغه ور په ده باندې په خپله بلیږي. زما عزتمندو غني خان وایي چې شولې کو ډډم یم د قسمت خپل لوګری یم. هر څه چې یم خو ځان دپاره یم. که څوک وایي چې داسې دی او داسې دی نو دغه نقصان ما ته را رسي. زه چې کومه حقه خبره کوم، زه چې کوم ښه کار کوم، نو د هغې یو خپل رد عمل دی، او رد عمل چې دی هغه د غني خان باندې اثر انداز کېږي. او زه ساده پښتون یم څه که خان اشنغری یم. زه خو یو ساده پښتون یم، څه وشو که د اشنغر خان یم. غني خان یو ساده پښتون، ټیک ته خان و، د اشنغر غټ خان، د خانانو مشر، د مشر خان زوی، د مشر خان مشر زوی، خو بیا هم ساده پښتون. او دغه سادګي دغه د کلام نه او دغه د ژوند نه موږ ته ښه په نظر راځي. زما عزتمندو دا د غني خان آینه وه. کو تاسو په دې آینه کې غني خان ته نه کتلي نو راشئ دا نظم واورئ او نورو ته یې ورسوئ. الله مو خوشحاله کړه.